همیشه دا کوي الا اللهم ارزقني جنة الفردوس، الا جنت الفردوس ماته نصیب دا یو ډېر نعمت دی د الله د لورې. وایي الله پاک د الله رسول وایي زه د دغه امتي ذمهداري ادا کوم چې د جنت په مابینځ کې به یو ښایسته محل ورجوړوم. کوم امتي؟ هغه امتي چې هغه سړی پر ملامت هم دی د خدای دپاره وبخښي. یو سړی پر یو چا باندې ملامت دی، وینې ظلم یې ورسره کړی دی، بد یې ورسره کړی دی، د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دی باوجود بدله هم ځینې اخیستلی سي او پر ملامت هم دی، لیکن دی ما د الله دپاره بخښلی دی، ما د خدای دپاره بخښلی دی. حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې د دغه سړي دپاره زه د جنت ذمهداري ادا کوم. په جنت کې به د کور ببیت وسط الجنه، د جنت په مابینځ کې د یو کور ذمهداري به د الله رسول وایي زه درته کوم. بل روایت کې راځي نبي علیه السلام کله چې مسلمانان سره مخامخ سي د جنګ دپاره، دا پخوا زموږ په قومو کې دا شی دی او تورې سره راوکښه چې کله مسلمانان سره مخامخ سي تورې سره راوکاږي. د الله رسول وایي القاتل والمقتول کلاهما فی النار، دا وژونکی او څوک چې قاتل دی وژني دا دواړه په جهنم دي. صحابه یا رسول الله هغه چې وژني ظالم دی خو موږ وینو هغه ټیک دی هغه به جهنمي وي، دا وژل سوی چې دی دا ولې جهنمي دی؟ د الله رسول وایي دوم د ده د قتل اراده درلوده خلاصه نه سو په لوړ، ده هم د ده د قتل اراده درلوده. لا زموږ په دا علاقه کې دا خوا موږ ډېر دي. بله ورځ زه په یو روغ کې ولاړ شوم دلته نږدې په دا ځای کې نه مې ناخم بیا غیبت کې هم راځم. دوه کسانو پر یوه معمولي دوه لښتۍ باندې العیاذ بالله چې هغه مځکې ته موږ وارلو، دوی نفس څنګه یوسو چې د کومې خوا ته موږ رالو، دوی پر دا یوه لښتۍ سره دعوه وه، داسې واره یې سره کړې وه د دغه سړي د دغه سر پوست پر دغه ځای باندې پروت یې وي په چیش د مرګ واره یې سره کړې. ما ورته وویل بدبختانو دا چیش دی؟ دا هم خپل بچیانو ته وایي چې هلئ زما زامن منئ. دا په جهالت کې را دغه و، پلار چې به مړ کېدی زنه به یې ښورېدل، باره به ویل ګورئ که زما زامن یاست زما بدل به اخلئ. دا د دې ښه وصیت و چې بچیانو ته به کوي پام کوئ بې غیرته پاته نه سي زما بدل واخلئ. په موږ کې بعض داسې منحوسه رواجونه شته، خپله هم د یوه لښتې په خاطر خپل ټول اولاد موږ هلاکت ته ورمخ کړو. ته نه دی پکار چې دا ټوله دنیا نه دا ټوله مځکه دا ستا د بچي نیم لاس نه چې تا ته درکړي بیا تا څه پیدا کړي؟ اول د وار احتیاط پکار دی، لږ سوچ او فکر پکار دی. نبي علیه السلام فرمایي که پر تاسو باندې یو حبشي غلام مشر سو، حبشي غلام پر تاسو باندې مشر سو او د هغه باوجوده د تاسو ته یو امر وکړي مخالفت کړی، ولې که د مخالفت وکړي ته هم یو ډله لرې دی هم لرې باندې بیا مسلمانان سره مخامخ سو. نو په کار دا دی چې اول دومه خبره ما درته وکړي چې خپله هم لږ زغم وکړو چې کله قهر تا ته رالی غضب رالی یو چا ظلم درسره وکړي هغه دی هلک یې په وینو در ولړي. یو خو زما ورستا پښتني غیرت دی چې زه به د داسې دی بدله اخلم چې د غونې لاس چند اسلام موږ ته څه وایي؟ اول نوار اسلام موږ ته دا وایي چې لا هغه کس چې خپل زغم خوړونکی وي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین، خپل خشم وزغمي او عفو وکړي. الله وایي دغه کسان چې کوم دي دا د الله خوښ کسان دي. بل ځای کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم کس خپل غضب وزغمي ویخوري بغیر د جنت د بل د ده هېڅ دغه نشته بدله، الله تبارک وتعالی به دته په جنت کې بدله وکړي. او د قیامت په ورځ به د خدای په حضور کې اعلان وشي چې ولاړ شه هغه کس چې تا غضب او خشم زبېښلی و، الله تبارک وتعالی به د جنت په حورو کې دته اختیار ورکړي چې دوې حورې جلا کړه. دا ټول خلک به ورته ګوري، لیکن بدبختانه دا اخرنۍ خبره درته کوم زموږ د بعضو کسانو په دې کې کردار برعکس روان، دا موږ ته ډېره تجربه ده. په کم ځای کې چې موږ روغه سره نږدې کړي چې خالي یو ماښام پر تېر شوي هغه ماښام کې خلک بیا پر بله کوي وځي مړی شیطان درته رالی چیش درته رالی خو پرون دې ماته اختیار راکړي ګوتې دې راولګول چې هر څه وایه زه درسره کوم نن بیا ولې دا راکوي؟ دغه انسي شیطانانو ماښام ځان ورته رسولي چې مړی ته تربور لرې ته پلانکی لرې ته څنګه روغ ورسره کوې په تا دومره تېری کړی دي ستا دې ملا شنه سي پلانکی سړی دی وپرسي ستا چې راسي پر هغه حال نه یې ولاړ. دا ته نمام وایي واري کم کس چې د دوه په مابینځ کې دا چاکیات شي نبي علیه السلام وایي لا یدخل الجنة نمام قطعا به د جنت بوی د سوزمونو کې دا خبیث چې هغه یې په جوړولو ستړی کېږي ته په یو ماښام په یوه خبره باندې دومره لرېوالی راغلی دومره واټن راولې چې بیا نږدې کول موږ ته د محاله خبره
بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم قوم لا يدخل الجنة نمام ورسره نمام تعریف کړي وایي هغه کس ته نمام وایي چې د یوه قوم او د بل قوم د فساد په خاطر باندې خلک سره یوځای سوي دی راولاړ د اصلاح په خاطر دی راولاړ فساد پکې واچي لرېوالی تبعات پکې واچي